د شعر او ادب درنو مینوالو، ښاغلی اکاډمیسن سلیمان لایق زموږ د هېواد په ادبي او فرهنګي ډګر کې هغه روښانه او ځلانده څېره ده چې د خپل اوچت قلم، علم او لوړو خیالونو او فکرونو ګټورو علمي، ادبي او هنري آثارو په وسیله یې زموږ د پښتو او دري شعر و ادب ته لویه بډاینه او ښکلا وربخلې ده. زموږ په افغاني ټولنه کې د پښتو او دري ادب په تاریخ کې او په ځانګړې توګه د پښتو او پښتني نوزت په ویښولو کې د ښاغلي اکاډمیسن سلیمان لایق علمي، ادبي او هنري آثار، ملي شعرونه او ترانې ارزښتمن او اغیزمن ځای او مقام لري. ما د ښاغلي لایق صاحب یو ښکلی او په زړه پورې شعر د پسرلي د موسم په اړه انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو د شعر و ادب مینانو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی پسرلی را روان دی. ګورئ پسرلي ته را روان دی له مستۍ سره، ګورئ پسرلي ته را روان دی له مستۍ سره، راغی د رنګونو او عطرونو له هستۍ سره. زغلی پر کمرونو د ګلانو له زولۍ سره، زغلی پر کمرونو د ګلانو له زولۍ سره، لوبي له وریځو او آسمان او له نړۍ سره. جګې له نسیمه د ژوندون نوې سندرې شوې، جګې له نسیمه د ژوندون نوې سندرې شوې، تویې له باران نه الماسونه مرغلرې شوې. وریځو مرمري تاجونه کېښوده په غرونو کې، وریځو مرمري تاجونه کېښوده په غرونو کې، شنې زرغونې پلنه خپله لمن کړه په رغونو کې. زاڼې امیلونه شوې د وریځو ګریوانونو کې، زاڼې امیلونه شوې د وریځو ګریوانونو کې، ویښې ترانې شوې د سیندونو په رګونو کې. جګې د شپنو د شپېلۍ نوي فریادونه کړل، جګې د شپنو له شپېلۍ نوي فریادونه کړل، ویښې د بزګر په زړه کې نوي ارمانونه کړل. سترګو د آسمان کې غلی غلی گردشونه دي، سترګو د آسمان کې غلی غلی گردشونه دي، غیږې د وریځ کې لا پراته سل تندرونه دي. نن سبا له خاورو راوتونکي سره ګلونه دي، نن سبا له خاورو راوتونکي سره ګلونه دي، سم له پسرلي سره د نوي ژوند فکرونه دي. جار د شم وطنه له دې نویو شازلمو سره، جار د شم وطنه له دې نویو شازلمو سره، ته دې تل ژوندی یې له دې ګڼو ولسو سره. ګورئ پسرلي ته را روان دی له مستۍ سره، ګورئ پسرلي ته را روان دی له مستۍ سره، راغی د رنګونو او عطرونو له هستۍ سره.